دوستانو تاسو دغه ویډیو وګورئ چې یو کس خپله خواښې تښتولې ده او بیا د یو ملګري کربولې ده، نو هغه ملګري د دوی له خسر سره رابطه کړې ده او هغه ورته 10 لکه روپۍ ورکړي دي، دی یې په مړ کړی دی، دی یې وژلی ده. نو نور تفصیل تاسو په ویډیو کې وګورئ چې په ویډیو کې هغه څه وایي. هغه اوس پولیسو نیولی دی او دا ټیم په قید کې بندي دی. نو تاسو د دې سړي د خپلې خولې خبرې واورئ چې دغه څه چم کړی دی ورسره. د انقلاب تاڼې په حدود کې یو کس خپلې خواښې سره واده کړی، دا ښځه د چاچی هم وه، دا سړی بیا وجلی شوی دی. د هغې نه پس خبره اوس چرته ورسېده، دا ټول تفصیل زه تاسو له ننني پروګرام کې در کوم، خو دې نه پهله موږ په سوشل میډیا باندې خامخا سپورټ کوو. تاسو څه نوم دی؟ زما نظر شیر. نظر شیر خان پولیس ولې نیولې؟ چې هغه سړی مې ویشتي. د سړي څه نوم و؟ رضوان شاه. دا رضوان شاه ستاسو څه و، ملګری دی؟ او جی دا زما ملګری و. د څونه وخت نه؟ دا د ډېر وخت نه خو دا دغه مهاجر مال راوستی و جي، د خواښې را تښتولې وه، بیا وله ما پناه ورکړه. ما وتل چې یاره زه داسې دغه کوم، او بیا غسخرې ما نه 50 لکه روپۍ غوښتې، 2 سوارې یې غوښتې. چې تا ولې پناه ولې ورکړې ده؟ واو. بیا بس بیا ما هله غسخر ته ویل چې یاره هله بس تا سره روغه کوم، ما ته یې ویلې چې ته دې ولي او بس زما ستا روغه ده 10 لکه روپۍ به درکړم. بیا تا څه وکړل؟ بس ما بیا وویشتو جي او 10 لکه روپۍ راکړي. 10 لک روپۍ تا ته بیا راورسېدې؟ او جی. دې سړي چې دا چې کوم رضوان تا مړ کړی دی که نه، د ده په څونه میاشتونه تا سره تعلق و او د سره تا امداد څونه وخت نه کړی و، دا پناه دې څونه وخت نه ورکړی و؟ یاره جي هغه فعل یې پروت دی او هغه سره و چې تقریبا څه 2-2.5-3 کاله یې کېږي جي. د بیا د خولې کیسو چلولو ولا ماو چلولو ولا جي. بس خوله دته ډیګري میلو شه، بیا دارالمان نه ښځه وله راوسته، بیا هم ورته به چې عدت یې پوره شو په نکاح هم که ورته. او په دې خبره یې تا نه پهلنی خاوند خفه و؟ او جی. د سره ستا څونه مطلب د خرچې مرچې پې تا کړې وې په دې نکاح میکاح یو څه بل څه؟ او چې په دې خرچې شوي جي، همغه به کولې جي، هغه به کولې. او جی. پولیس وایي چې کله د رضوان سره تا دا ټوله منډه ترڼه وواله، بیا به د دې ټولې منډې ترڼې تا له رضوان 15,000 روپۍ میاشت درکوله؟ او جی. ما ته هلته ما سره به دی کې ککړ شوي، چېرته وتې نه شوي، ته به نه دا پیسې اله به دلته ما سره پروت اوسه. څونه پیسې به درکولې؟ 15,000 جي. نو بیا پیسې څونه وخت درکړي؟ یار یو کال نیمې راکړي، بس بیا یې بند کړي. نو چې کله یې بند کړي بیا ته لالچ کې رالې؟ بیا جي ما خپله صفحه وکړه، د ما ته خپله صفحه وکړه. بیا چې ما غلط جواب ورولېږل، هغه ما ته چې نه ته ما له 50 لکه روپۍ او 2 سوارې راکړې. بیا بس بیا په دې لالچ کې هغه ما 10 لکه روپۍ راکړې چې دی ویله ما صحیح ده جي. تا د خپل ملګری رضوان چې کوم دی، دې په 10 لک روپو دپاره قتل کو که نه تا نه باندې پیسې بندې کړي نو الله دې قتل کو؟ نه به هم دې 10 لکو روپو دپاره مې نو ده خو په تا باندې ته به دې کره کور ته تلې راتلې؟ او چې زما بلکل. نو ده تا باندې دونه ډېر زیات اعتبار کو، بیا ته ولې لالچ کې رالې؟ بس چې دی لالچ کې رال چې د زه په ځای پرېښوم خو بدي را په غاړه که دا پرېږدو، نو ځکه بیا تا دې مړ کړ. او جي. په دغه ورځ باندې څه چلو شو؟ په کوم ورځ په کوم ورځ چې ته په در ډس کې که نه تر څنګه رالې په څه کې رالې څه چلو شو؟ بس پیدل ورپسې رالم جي، موږ سره نږدې دی. بیا بس ومې ولاړم تی جي. ته چې دی کره رالې که نه نو ور دې ورته ډبه و بهر راووته؟ او بهر مېلمانو سره. او جي بهر مې ویشتې دی. نو ته چا لیدلې وې؟ او چې ټولې دنیا لیدلې وم. په تا باندې ډایرکټ دعوه شوې وه؟ نه جي. هغې د هغې دعوه په هغه ښځې په عبیدالله کړې وه جي. څوک دی؟ هغه مهاجر و، د ده ملګری و. ښه په تا دعوه نه وه، په ته پکې بیا څنګه را شامل شوې؟ بس چې رالم پکې نه رالم پکې جي. 10 لک روپۍ دې چې واغېستې څه دې کړې، څه دپاره خرچ کړې؟ همې جي روزګار کې بندي کړې و. بس څه روزګار دی؟ بس یو ملګري له مې ورکړې وې، روزګار کې بندي کړي دي. ته چې دا نن دې اتکړی په لاس کې دي که نه، جي دا د ستا ګناه وه، د رضوان ګناه وه، یا د پیسو لالچ و؟ دا جي زما ګناه ده. څه؟ بس چې ما دله پناه نه یې ورکړې، ما به دا لالچ نه کولو او په دښمنۍ به هم نه وې وړېدې. او جي. هغه چې کله دې دا سړی مړ کو، هغه تا 10 لک روپۍ درکې هغه کس، نو روغه دې ورسره وشوه بیا؟ بس هغه به زما ستا اګریمنټ بس ختم شو، مطلب زما سره دښمني نشته. او جي. دا واده شوی دی؟ او جي. ته چې د رضوان خو ټیک ته تا دغه په سر دښمني واغېسته، یو خو دې دا غټ کار وکړو، دغه په سر د دښمني واغېسته که نه، بیا دغه تا باندې اعتبار شروع کړو، په اعتبار کې تا سړی ووالو، دا څه خبره ده؟ بس جي شوي ګناه ده، غلطي را نه شوې ده، بس پیمانه یم پې. کومه خبره پیمانې؟ د هغه نه په پیسو که د په مرګ پیمانه یم جي. او جي.
اسی رضوان دې نه مخکې هم تا ته ډېرې موقع به داسې ملو شوي لکه ته اعتبار را باندې ډېر زیات کوو که نه چې ما سره حجره کې پروت و درې څلور کاله ما سره حجره کې پروت و ته هغه خلکو ته څه وې ستا دا خبرې خلک اوري که نه چې کومو ټول خلک اوري هغه خلکو ته څه وې چې څوک چاله اعتبار پې کوي پنام وله ورکړي اعتبار هم پې کوي هغه بیا مړ کول پکار دي نه جی دې کې خو یو رضوان مړ شوی و که نه بل دې کې څوک مړ و دې کې جی زما د تره د زوی لور مړه وه څونه عمر و د هغې داسې د وخت د ډېر وخت بس معذوره وه کټ کې پرته وه جي خو تا نه مړه کوله نه نه جی نو بیا یې سره دې څه وکړل بس هغې له مې جي ټک ټکور ورکو بس هغې را سره هغې ویل چې بس زمونږ تا ته څه دغه نشته جي راضینامه د سره وکړه او جی ګرانو مرګرو ایسه چوتانا انقلاب اجمیر شاه خان سره ولاړم دین او پښتنه کو چې کم دا قتل شوی دی کې ډایرکټ داوا 50 شوی و بیا دا ملزم پکې څنګه رالو جی بسم الله الرحمن الرحیم کیسر خان ډیره مهرباني چې تاسو تانه تراغلی او د دې دغه نوم دا چې یو 2 میاشتې مخکې مونږ ته یو اطلاع وشو چې را دغلطه یو الګ دی رضوان نامه د په هغه باندې چې فایر وکړل کو مونږ په موقع باندې ورلو چې ډي اس پي صاحب مونږ ټول ورلو چې ورلو بس هغه سړی خو مړو خلکو هسپتال ته وړو د سره یو ماشوم جنې هم لګېدلې و او هغه زخمی و د مړو هغه زخمی و بیا چې مونږ ورلو چې د الک چې کومه خزه و هغه نه مونږ راپورټ واغستنو د خزي وی جره ز حمید الله نومي الک باندې داویداری وکړه مساغه نه چې مونږ راپورټ واغستو خو یو 3 ورځې پس بیا مونږ ته یو ویډیو په ګوتو باندې راغله چې په هغه ویډیو کې دا نظر شیر بالکل ښکاری چې ټوپک ور سره د فایرو کې واکس ولي بیا په دې باندې چې مونږ کار وکړو بیا دغه رضوان کم مقتول چې د پلار مکرم حاجی صاحب هغه لاړ او خو باقاعده د خلاف داویداری وکړه هغه نه پس بیا مونږ د باندې چاپواله د اونیو بیا د رضوان چې کوم خزه و هغه چې مخکې داوا کړی و نو هغه باقاعده چې کوم دی د خلاف 164 کو داویداری وکړي چې او بالکل لکه دا بل الکم دی خو زما په خاون باندې د نظر شیر د ذکر دی کې ډایرکټ ملوست د رضوان دا څه قصه و چې د رضوان خپل خواخ سره واده کړو دا څنګه خبره کیسر خان دا خبره خو ډیر دغه داسې پیچیده غونته دا رضوان چې وږي د خپل تر لور کړي و مقدر نومي چې هغه موږ په اف آی آر کې ملزم هم دي دا غلوري کړي و دغه نه سلوپینځه بچی مو او بیا د مقدر چې کم دی د رضوان د مقتول تر د خزه سره واده کړو د دې در سلور بچی وته نه خو دا رضوان او د کوم خزه چې د جی وکیل بیبي د دې خپل منځ کې داسې خبره اتره بیا د کور کې لانجه مانجه شروع کړلې د خاون نه طلاق وخته بیا پهلنی خاون نه مقدر نه پهلنی خاون نه جی هغه ول طلاق نه ورکو بیا دوی لاړه عدالت په ذریعہ باندې خله واغسته بیا عدالت چې کوم دی د خزه د دارالمان ته ولېګله په هغه کې بیا دوی منډه ترړې والی نظر شیر چې کوم دی مو سره په عدالت کې ډېرې منډه والی یو کال بعد هغه د دارالمان نه دوی راوستله کور ته راوستله او پینیکای وتړله رضوان پینیکا وتړله نو دا د رضوان جی خواخه مو او چاچی مو خو بس بیا په کې جی بس خبره ده نو بیا دا هغه د خپل قام چې کوم دی پلار رونو د کور نو شړ د نظر شیر ولا پناه ورکړه وته وی چې زبا ستا حفاظت هم کومه او زما د کور کې اوسېږه ته مال 35000 روپے میاش راکې هغه 35000 روپے میاش کوموي هغه به د ورکول به 100 ورځې په باندې بندم کړله 35000 روپے خود چې کوم دی چې د رضوان هغه د خزې کوم مخ کې خاوندو د نظر شیر هغه سره ست طریقه په واتس اپ باندې برابر کړله او 10 لک روپے باندې سودا وکړل د الکی وښت مقدر خو زګه دار سو ورکل چې د سره ملانجه پدی او پیسې پدی ورکې چې دا خزه سره دا غوراره او زوم واده کو بالکل جی هغه ته خدا غم او غوسه و چیرې زما خزه و زما زوم یا زما وراره هغه تختوله واده و سره د کیس کې ټوټل اوس ملزمان سوق دی او گرفتار سوق د کې جی مرکزی ملزم چې دی دا نظر شیر دی چې کوم گرفتار دی او یو مقدر شاه دی کوم چې دغه مقتول ترمو اسخرمو هغه په دوبه کې دی
او یو بل یو حمید الله نومې هلک دی چې هغه پکې ملزم دی دغه موږ دغه کوو خو هغه په الحال په افغانستان کې دی ان شاء الله چې څنګه راشي. ملزم نظر شیر چې کم 10 لک روپۍ اغشته وي هغه پولیس ریکور کړی بالکل کیسر خان کم یو خدای نمنګا چې کم کلاشینکوف باندې د فایر کړي علی قتل عامتنه برآمد کړي دا بل د چې کم 10 لک روپۍ اغستی دي نو په هغه کې 15 لک روپۍ موږ د چې چاله ورکړ هغه مو ریکور کړی دی 15 لک روپۍ اوس دی لکه خړلې دی هغه ټایم نه دی ناستو هغه پیسې خو 5 لک روپۍ پکې موږ ریکور کړي ریکوري پکې شوی دی. ګرانو مرګرو د قیامت نخې دي خواخې د مور پسې وي او دا معلومه خبره ده نور بسو وایو خو بس دا وایو چې الله پاک دې مونږ کې صبر پیدا کی او الله دې مونږ له د سوچ سمجھ قابل